مې خبره ده د دې خبرې جواب دا دی چې درې مجمع مې خوړلي څلور مې شاپر کې کور ته دې راوړي د دې خبرې دا جواب نه دی د دې خبرې دا جواب دی تا سره څه ثبوت دی چې ما ته داسې وایي د دې خبرې جواب دا نه دی هل په خیرات کې باغ په ګیټ کې پولیسو درولې وله یا پولیسه چې ما سره تلاشي کا د شامیانې لاندې د زود د ومنه په مصرو کې به دروغ راتلي یا ټول مصري خو جوابي وي مصره کوه چې درته یې درکړم جوابونه ما ته به دروغ مصري نه کې دا ګوره ومره ما ته نه دروغ مصري که جګړه کوې نو بار راوځه میدان کې ما سره مه کوه جګړې راوځه بار راوځه بار راوځه بار راوځه ما مشران رافضه الناس تواجد السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. خیر دی برابر یې؟ مېلمه ستړی مه شي څنګه دي کښېنئ راځئ ښه مېلمنو ښه یې که نه جي ښه څه په کار و جي خیر دی حکیم صاحب شکر دی زما خو بېګاله فلایټ دی سعودي عرب ته ځمه ملګرو راته ویلي چې راځئ ځان سره لږ شات راوړئ نو چا راته وویل دلته کې د حکیم صاحب سره ډېر 1 نمبر شات میلاویږي ما چې شات راله راکوئ ښه ماشاءالله ماشاءالله زه الله دې په خیر خوشحالو سره بوتلې کا شات به درله ښه پیاوړ درکړم او بیا چې سعودي ته وړې نو خو ډېر بختور ملک دی نو 2 نمبر سیز د لقت یې نشم درکولی خو ځه تاسو مېلمانه یې زه درله لږ فروټ راوړم تاسو کښېنئ تکلیف مه کوئ تاسو کښېنئ سعودي ته روانې خیر دی کښېنئ بعد خبر نه خیر دی دا داسې تاسو خبره کوم کښېنئ تاسو کښېنئ تاسو دې ځان ته کښېنئ تاسو ډېر الله به مېلمانه یې د الله بندګان زه خپله چې کوم دی د چتراړ یم دا زمونږ ترورځی دی خو دی بېګاله روان دی نو چې ملګرو راته ویلي دي چې بوی ځان سره دغه نو موږ زما سره خپل ذاتي چې کوم دی نو په بانو کې مې یو 1200 پیټۍ ایښي دي او جی او لکي مروت کې تقریبا 800 پیټۍ هملته لکي مروت کې دي او پنجاب کې منډي باولدین نوم به تاسو اورېدلی جی نو منډي باولدین کې زما 3000 پیټۍ دي جی تاسو ګوره خپله شات راوړی دی که نو تاسو دومره تکلیف بیا دلته ولیکلو یا حکیم صاحب در اصل کې موږ شاتکشي نه ده کړې او د سیلانو ته موږ کې د رنګ وکړو نو بس یار چې اچانک رامخه مو کړه بیا نور کله چې زه راځم زه دوی له خامخا څیز راوړم خو بل دوی ستاسو د څیز ماشاءالله صفت وکړو نو دا به هم ښه بد به نه ماشاءالله ماشاءالله ستاسو خو بیا ډېر په غټه ست روزګار دی به هر حال تاسو چک کوئ خیر دی دا شات زموږ دا اول هم چک کوئ ستا خو تجربه ډېره ده دا وګورئ جي مېلمه څه وایي شات څنګه دی یار حکیم صاحب تاسو یو بل بوتل ته مال راکړئ چې زه صحیح چک کم زه خو پې داسې پوه نه شوم یو بل بوتل ته تاسو مال راکړئ نه مېلمه ولې څه لونګ مونګ دې خوړلي کولې دا خو سړی چې لږ معمولي دی جبې سره ټچ کړي نو هغه ته پته لګي چې یاره دا ښه دي که خراب دي حکیم صاحب در اصل کې لونګ خو مې نه دي خوړلي د دوی ځای کې مې اوس یو جیګ شوم له وڅکله خو او ماشاءالله شات بد ورته نه شو ویلی لکه شات ورته بد نه شو ځکه ویلی خو ما بیا که تاسو څه یو بوتلګې بلي که نه نو د هلکې لرې وړي نو در اصل کې هسې نه چې بیا راته دی د هغه ځای نه پر باندې وایي چې یار یا صحیح نه یا بد یا ښه نو چې غوټه غوټه کوي نو زه وایم چې د هغې نه ښه دا ده چې سړی دې ځای نه لږ په ډرای باندې یوسي که نه نو یو وړوکی بوتلګې دې بل داسې راکوي نو زه بیا چک کړم نو پته دې ولې ماما زویه ښه به تسلی وګوره هغه لکه ان راته ګوره ډېر په فرمایش ویلي دي او که نه او بالکل لرې وړي نو زه یم چې بیا دوی پکې قیسې نه کوي حکیم صاحب یو وړوکی بوتلګې ته راله بل داسې چل کوو چې نه دا د بوتلګو کار نه دی ته راځه ما سره د ګودام کې ټپکې پرتې دي ډکې ډکې ټپکې دي ښه مزېدارې نو ته راځه هغې کې ته چیکینګ وکړه که نه ښه ته راځه تاسو کښېنئ دا مېلمه ماشاءالله او ته راځه تاسو راځئ ته راځه دلته لږ راشه حکیم صاحب شات کم دی نه ما خو دغه مېلمه در سره راغلی و ډېر دایه عزت سړی و که نه
خو ته ماته دا ووایه چې تا چېرته په ژوند کې شات څکلي دي او که نه هسې دلته د پردي شات بدنامې لکه تا خو زه پاو ټپکه دي وواده که نه او اوس دې ورپسې لکه د دې څه مطلب شو حکیم صاحب دومره لنډ مه راتاویږه لنډېدو خبره نه ده. زما 4000 پیټۍ اوس ګوره پردی شي هسې چې په نه پوهېږي په یو شي نو یو شي پوهېږي نو د زړه نه دې مقولې خون شو راځه په مزه ښه په مزه ټوپۍ په سر کړه څنګه شات دې چې کړه ښه مېلمه ته ووایي څنګه دي شات لکه شات څنګه صحیح ماما جی ښه د شاتو تاسو تسلي ساتئ ښه مزېدار شات په در کومه چې بیا هم نو خو مړه د سعودي نه واپس راوړی شي بیا خو دې 4 کیلو بند کړه 4 کیلو تاسو کېنئ ته کېنه ماشاءالله حکیم صاحب دا زمونږ په خاندان کې شات ډېر غټ ډیلر دی نه ماشاءالله ډېره ښه تجربه ده نه بالکل خدای شته دې ګودام کې د وکتې ټپکې ډېره تجربه نه دا خو چې ورته وګوري شاته ته په بوتل کې ورته پته لګي د اوس هم په بنو کې 4.5 پیټۍ پرتې دي انشاءالله سړی تکړه دی او جی او زه الله دې په کاروبار کې برکت او دا ستاسو جی امانت شو ها صحیح دی دې خو دا څو پیسې شو جی یاره ته اوس مېلمه یې زه فهم کېده مه راکړه نه په تا چې زمونږ ته اخلاص وکړو دا مېلمه دې هم ځان سره راوستی استاد دې بیا به چې پیسې ترې واخېستې نه جی نه تاسو زمونږ او د دې ملګري کم عزت وکړو الله دې ستاسو عزت وکړي تاسو ما له راکړې 5000 صحیح ده خو نه خو دا نه جی نه مې کمې خو نه دي جی دا والی جی مهرباني چې وینا درو شکریا الله دې قدر وکړه لږ الوا بدله پخه کو کنه هذا وي چې څنګه سو ما سره به تا کوي شي ها موږ بار یو موږ به ملګری را لیږو بس صحیح ده تاسو خپل ځای ده دا چې صحیح رابطه کوي صحیح ده جی زه په قلارو دې په قلارو